رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راته او دغه سبا یو ماشوم بچی و څه وخت پس هغه صحابي رانغی د الله نبي وفرمایل ملګری څنګه نه راځي هغه ویل د الله رسول هغه زوی وفات شوی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل تعزیت له ورغی ویل د قیامت پر ورځ باندې به ستاسو دا ماشوم بچی نه میلاویږي مګر دا به انتظار کې د جنت دروازه به تاته دی کولاوي استا چې کوم ماشوم بچی وفات شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې چاله الله رب العالمین ماشومان بچی درې دوا یو وفات کې او دی باغې صبر وکي نو دا د جهنم نه در لپاره پردش ول دی به جنت دروازه به تاته ماشومان بچی کولاوي او دام د الله رسول فرمایل چې که چاته د حکومت د طرفه څخه تکلیف میلاو شو نو صبر دی وکي ځکه الله دله پر صبر کې خیر او خوشحالي ایښې ده نو صبر دا دې ته نبی علیه السلام نیم ایمان او نیم دین ویلی دی ته نوجوان یې واده ترې ضرورت دی ښځې ترې ضرورت دی خو ستا څه مهر نشته یا پلار دې وس نه کېږي نو صبر اختیار کا الله به تعالی پرې صبر کې خیر واچي زنا مه کوه بدعملي مه کوه ظلم مه کوه یا غریبي خلک درې ټیمه روټۍ خوړلی شي او تعالی الله رب العالمین یو ټیم روټۍ درکوي ته په دې یو ټیم باندې صبر کوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د صحابو د زندگی دا د صبر نه ټول سبق ځکه طایف کې نبی علیه السلام دی کافر ووو ګزارونه پې وکړه دین یې ترې روانې کړلې جبرائیل امین الله راولېږه د الله نبي ته وایي ما سره د غرونو ملایکه ده که ته غواړې نو په دې طایف پلو باندې به دا دوه غرونه یو ځای دا به د غرونو کې الله رب العالمین ومنډي نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې الله دې ورته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او بیا جبرائیل امین ته وایي که دا خلک مسلمانان نه شي دوی نو سی او بچو کې به الله مسلمانان پیدا کړي دی والله عبادت وکړي